د ښځو څلور تېروتنې چې د طلاق سبب ګرځي. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو دا ډېر مهم معلومات دي. په دې ویډیو کې تاسو سره دا معلومات شریکوم چې ښځې کومې هغه څلور تېروتنې کوي چې هغه د طلاق سبب ګرځي. د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. طلاق کولی شي د ډېرو دلیلونو له امله رامنځته شي او هر ښځه خاوند د بل ښځې خاوند سره فرق لري. ښځه او خاوند یعنې د ژوند شریکان کیدای شي په یو اندازه غلطیانې او تېروتنې وکړي چې اړیکه د جدایۍ لوري ته بوځي. خو ځینې ناسم کارونه په ښځو او سړو دواړو کې ډېر زیات لیدل کیږي. خو په ښځو کې ډېرې هغه تېروتنې شتون لري چې کولی شي له خاوند څخه د لرې کېدو او اړیکې ته د تاوان رسولو په پای کې د جدایۍ سبب شي. د دې لپاره چې د خپل ګډ ژوند اړیکه سمه او خوشحاله وساتو نو مهمه ده چې له دې ناسمو کارونو څخه ځانونه خبر وساتو. اول، رټنه او سپکاوی. ځینې ښځې دا عادت لري چې تل خپل خاوند ورټي او د هغه په فیصلو باندې نیوکه وکړي او داسې چلند ورسره وکړي چې هغه د ځان په باره کې ډېر خراب احساس ولري او خپل ځان ورته کمزوری ښکاره شي. دا کارونه د نارینه‌و په ځان باندې باور کموي او د هغه د غصې او د خفګان سبب ګرځي. په همدې دوران کې نارینه په څه ناسه خبره باندې د ښځې نه فاصله اختیاروي او داسې احساس کوي چې د هغه یوه هڅه او یوه کار هم ګټور نه دی. خلک هڅونې او تایید ته ضرورت لري تر څو په دې باندې وپوهیږي چې د خپلې کورنۍ لپاره ګټور دي او په دې ترتیب د عزت سبب وګرځي. د یو نارینه ښه کارونه تر پوښتنې لاندې راوستل او د هغه احساس کمزوری کول چې د ځان او د خپلې میرمنې په اړه یې لري هغه ته ډېر زیات تاوان رسوي. یو شور ماشوري او تل نیوکه کوونکې ښځه د هیڅ نارینه لپاره جذابیت نه لري او د هیڅ نارینه نه خوښیږي. دویم، د خاوند په مقابله کې خپلو بچو ته لومړیتوب ورکول. ماشومانو ته رسیدل او د هغوی چارې سمبالول مهم دي او ښځې په طبیعي توګه داسې غواړي چې د بچو ډېر زیات خیال وساتي او په خپلو اولادونو باندې ډېر زیات پام وکړي او د هر څه نه مخکې خپلو اولادونو ته ترجیح ورکړي. هیڅ یو مور نه غواړي چې خپل اولادونه نالیدلي ونیسي، خو د یو نارینه لپاره د داسې یوې ښځې لرل چې ټول پام او تمرکز یې خپلو اولادونو ته وي کولی شي ډېره ستړې کوونکې او ځورونکې وي او د میرمنې او خاوند ترمنځ فاصله رامنځته کړي. که د ژوند شریک ته مو تاسو هیڅ پاملرنه نه کوئ، هغه مینه چې باید د مور او پلار ترمنځ وي تر څو ماشومان هم له هغې څخه ګټه پورته کړي له منځه به لاړه شي. که تاسو هر څومره په خپل منځ کې ژوره اړیکه ولرئ او له یو بل سره همغږي اوسئ نو د خپلو ماشومانو په روزنه او د هغوی په تربیت کې به بریالي وئ. له شک پرته ماشومان مهم دي، خو دا اجازه مه ورکوئ چې د هغوی غوښتنې او ضرورتونه تل ستاسو د ګډ ژوند په اړتیاو باندې او ضرورتونو باندې غوروالی ولري. دریم، ځورونکي بحثونه. د نظر اختلاف طبیعي خبره ده او په هر اړیکه کې دا شتون لري او نشو کولی چې ترې وتښتو، خو دا چې څنګه یې پر مخ وړئ او کنټرولوئ ډېر زیات مهم دي او د اړیکې په کیفیت کې مو ډېر زیات فرق رامنځته کوي. البته په ناسمه بڼه بحث کول هغه تېروتنه ده چې هم نارینه او هم ښځینه کولی شي چې ویې کړي، خو داسې ښکاري چې دا هغه ناسم چلندونه دي چې د نارینه‌و په پرتله ښځینه یې ډېر کوي. نو باید ښځې په دې اړه له ډېرو بحثونو څخه ځانونه وساتي. څلورم، له مور پلار سره په تعلقاتو کې حد نه ټاکل. دا تېروتنه هم په ښځو او هم په سړو پورې اړه لري، خو داسې ښکاري چې نارینه له دې امله ډېر شکایت لري. د ډېرو نارینه‌و لپاره ځورونکې ده چې ښځه تل د ستونزې د حل او یا مشورې اخیستو لپاره خپلې کورنۍ ته ورځي. تاسو د یوې ښځې او د ژوند د یو شریک په توګه باید وکولی شئ چې له خپلو والدینو سره د اړیکې حد مشخص معلوم کړئ او تل دې اصولو ته پابند اوسئ، ځکه چې تاسو د مشورې لپاره خپل خاوند لرئ او باید هر مشوره هغه سره وکړئ. څه نارینه او څه ښځینه باید دا په یاد ولري چې بد او ناسم چلندونه کولی شي د جوړو ترمنځ فاصله رامنځته کړي، د ګډ ژوند اړیکې ته زیان ورسوي او طلاق نږدې او لا پسې نږدې کړي. قدرمنو دوستانو، ډېره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که معلومات مو خوښ شوي وي مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.